آیا تا کله فکر کړی دی چې په ژوند کې څه ډیر مهم دي؟ وخت که پیسې؟ خلک وایي پیسې هر څه دي، خو کله چې وخت تیر شي نو بیا پیسې هیڅ حیثیت نه لري. نن به موږ د ژوند په هغه حقیقت خبرې کوو چې هر انسان پوه شي خو ناوخته. کله چې موږ ماشومان وو نه د پیسو فکر وو نه د سبا غم، یوازې یو شی و، ډیر وخت او سکون. خو لکه څنګه چې لوی شو موږ د وخت په ځای پیسې پیدا کول شروع کړل او ورو ورو وخت زموږ نه لرې شو. نن سبا هر انسان د سهار نه تر ماښامه منډې وهي، کار، کاروبار، اضافي کارونه، ټول د یوې خبرې دپاره، پیسې. خو په دې منډه کې هغه د لاسه څه ورکوي؟ خپل صحت، خپله فیملی، خپله خوشحالي او د ټولو مهم خپل وخت. اصلي خبره دا ده چې پیسې بیا هم بیرته راتلی شي، خو تیر شوی وخت هیڅکله بیرته نه راځي. که نن ته د خپل مور او پلار سره وخت نه تیری نو سبا به یوازې یادونه پاتې وي او بیا به ستا سره پیسې وي خو سکون به نه وي. ډېر خلک خپل ټول ژوند د پیسو په ګټلو تیروي او کله چې پیسې راشي نو وایي کاش چې لږ وخت را سره نور وی، خو هغه وخت د لاسه تلی وي. د ژوند اصل دا نه دی چې یوازې پیسې وګټې او نه دا چې یوازې وخت تیر کړي. اصلي کامیابي دا ده چې د وخت او د پیسو ترمنځ توازن وساتې. کار هم وکا، فیملی ته هم وخت ورکا، د ځان دپاره هم ژوند وکا. تصور وکا یو انسان چې شپه ورځ کار کوي، پیسې یې وګټلې، کور یې جوړ کو، خو چې کله په آرام شو نو نه یې صحت پاتې و، نه یې خپل خلک ورسره و او بیا یې ویل کاش ما ژوند تیر کړی وی. نن ستا سره دواړه شته، وخت هم او موقع هم. ته فیصله کولی شي یوازې پیسې ګټل غواړې یا ژوند هم کوې. پیسې مهمې دي خو هر څه نه دي او وخت هغه څه دی چې بیا هیڅکله نه راځي. نو د نن نه دا فیصله وکړه د خپلو خلکو سره وخت تیر کا، خپل ژوند احساس کا. پیسې وګټه خو د پیسو غلام مه ګرځه، ځکه په آخره کې انسان پیسې نه یادونه د ځان سره وړي.